دومین نمایشگاه 4 روزه ملی و بین المللی ابوعلی سینای بلخی بر روز سه‌شنبه 29 ثور از سوی وزارت صحت عامه با همکاری مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان و اتحادیه صنعت دارو و محصولات صحی در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه ده‌ها شرکت داخلی و خارجی تولید دوا و تجهیزات طبی تازه ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفته که در ماه‌های اخیر کاهش واردات دارو زمینه رشد چشمگیر صنعت دواسازی در افغانستان را فراهم کرده است و به گفته او حکومت تلاش دارد تا با حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی افغانستان را به خودکفایی در بخش تولید دوا و محصولات طبی نزدیکتر سازد. افغانستان په دې سکتور کې لا ډېر کار ته اړتیا لري. د درملو د تولید فابریکې باید د کیفیت له اړخه لا ډېرې معیاري او د منل شویو معیارونو مطابق پراختیا وکړي او د کمیت له اړخه هم باید د تولیداتو کچه لوړه شي تر څو د هېواد په ټولو ولایتونو کې خلکو ته باکیفیته درمل خلک باکیفیته درملو ته په کافي توګه لاسرسی ولري. نننی نندارتون د داخلي تولیداتو د معرفي او ترویج په برخه کې یو ډېر مهم ګام ګڼم او د عامې روغتیا وزارت د درملو صنعت او صحي محصولاتو اتحادیه او د افغانستان د نړیوال نندارتون مرکز د مسؤلینو څخه مننه کوم چې بیا ځل یې په کور دننه د تولید شویو درملو د معرفي نندارتون په لاره اچولی دي. د محترمو ډاکټرانو او ګرانو هېوادوالو څخه مې هیله ده چې په خپلو داخلي درملو باور وکړي. داخلي تولید شوي درمل له یوې خوا ارزان تمامېږي او له بلې خوا د خپل هېواد محصول دی. د تجارانو او درملو پلورونکو څخه جدي غوښتنه کوم چې له احتکار څخه لاس واخلي، درمل دې په لوړه بیه نه پلوري. دا ولس ډېر مظلوم او غریب دی. هېڅکله باید ناروا ګټه او ظلم ونه شي. په دې برخه کې له اړوندو مسؤل امارتي ادارو څخه هم په ټینګه غوښتنه کوم چې د داسې ناوړه اقداماتو مخه ونیسي. محترمو حاضرینو، د افغانستان ملي اقتصاد په ټولو سکتورونو کې ودې او پراختیا ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت له داخلي تولیداتو څخه د ملاتړ مناسب سیاستونه پلي کوي او هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې پانګونه لا زیاته او داخلي صنعت پیاوړې شي. خو په دې برخه کې مو له ټولو ګرانو هېوادوالو څخه که د هېواد په داخل کې دي او که په خارج کې دي هیله ده چې په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د دې خاورې په آبادۍ کې ونډه واخلي. مسئولان وزارت صحت عامه همچنان میگویند که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی میان شرکت‌های داخلی و خارجی و رشد ظرفیت‌های تولیدی در کشور باشد. تاسو نن غوښتنه ده چې خارجي تولیداتو نه د داخلي تولیدات تقویه کړي، د دې نه استفاده وکړي او دا زموږ ستاسو د اقتصادي رشد لپاره دارنګې د خارجیانو د احتیاجي د خلاصۍ لپاره بله لار نه لري. حضرت شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وایي د یو جامعي مثال دغه چت دی. د دې چت ډېر عمود وي او ستنې وي چې دا چت پې ولاړ دی. زموږ ستاسو جامعه مثلا په هغې کې یو دغه هېواد اقتصاد دی چې هغه یو مهم عمود دی، یو ستن ده. همدغه رنګ د یو هېواد سیاست دی، د هغوی عسکري
نظام یعنی پوځ دی، د هغوی فکري نظام دی، دا هر یو په خپل ځای باندې ډېر لوی اهمیت لري. خو که موږ تاسو خپل داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو، په پښو یې ودرو، نو آینده دپاره زموږ ستاسو ټول مشکلات په دې باندې حلېدلی شي. که بندیزونه لګېږي، زموږ ستاسو هېواد په داسې یو کې موقعیت لري چې خامخا وخت په وخت باندې مشکلاتو سره مخ کېږو. خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده دې وکړو، موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کېږو. شماری از اشتراک کنندگان نمایشگاه توسعه صنعت دواسازی داخلی را گامی مهم برای کاهش وابستگی افغانستان به واردات دانسته و خواهان حمایت بیشتر از تولیدات داخلی شدند. برای ما شخصا و برای صنعتکارایی که در داخل افغانستان به همین صنعت مصروف هستند، با کلگی اینا اهمیت نمایشگاه بسیار مفید است، بسیار بسیار مفید است و در آینده باید ما همچنین نمایشگاه ها باید داشته باشیم. مفادش اینمی است که هم ملت مطلع میشه و هم صنعتکار یک چیزی که در قلبش هست با مردم شریک میکنه. یکم نمایشگاه خیلی خوب است، چون یک تولیدات وطن میبینم واسطی میشن و خیلی ضرور است بعد باید نشان پیدا دادیم که نظریت دوای ما چون رابن شد یک شخصی سرباق که به آده هستی بود از پاکستانی دوا که بودیم برای وطنی بیکار شده دیگه یک وقتی بود باید دیگه نیوش دایر میشد خیلی خوب شد. این نمایشگاه برای 4 روز ادامه خواهد داشت و صدها تن از تاجران، سرمایه گذاران و مسئولان شرکت های طبی از داخل و خارج کشور در آن حضور دارند.